الله خو بلک څه ډېر څه ورکوي موږ ډېر څه کوي ډېر زیات څه ورکوي الله څه وایي اولئک دغه کسان دا کوم چې تېر شو یجزون الغرفة بما صبروا بنگلې به دوی ته میلاویږي د صبر د لاسه بنگلې د جنت بنگلې به ورته میلاوي ويلقون فيها تحية وسلاما او میلاویږي به دوی ته په جنت کې مبارکي او د سلامتیا خبرې خالدین فيها همیشه به دې جنتونو کې حسنت مستقرا ومقاما سخست زید دارم کولو سخست زید دوسیدو سوئے بدلے غٹ دے واہ عملی غٹ دے اوی اعمالو دی خو اللہ چی سور کئی ناغد دی اعمالو نگیر زیادی جنت تی خبر تو بس اشارو کا ملک دا جنت نا باس می شروع کو ندا انسان دا ځان سره چې چت کې بل ځای ته ویسي د جنت د عباس انسان روان کړي په الملک القدوس پسې ورسي دې جابر جنت تیار کړي د جنت د عباس انسان روان کړي د اسمانونو پر وخیږي د دې جنت د مزي او د نعمتونو هغه نعمتونه چې باید څه کمی نشتی باقي کې نقصان نشتی هغه ځای چې هلته نه مرض شي نه ستړي کېدل شي نه خفګان شي نه جنګ جګړې شي نه خوب شي یو شاعر وایي احزان قلبي لا تزول وی زما د زړه غمونه چېرته نه ختم حتى ابشر بالقبول تر دې چې الله راته وایي چې ته ما قبول کړی جنت ته وځې بیا به زما د زړه غمونه ختم شي وارى كتابي باليمين او الله را بخیر از کتاب راکړي وتقر عيني بالرسول او پیغمبر په خپلو سترګو ویلو نو بیا مې رب کوم شي خو د هغه وخت په د مؤمن زړه دپاره ارام کېږي نه د کومو کسانو چې د دنیا په دې پیسو د زړه دپاره ارام کړی داسې سادهګان خلک دي په دې باندې زړه په ارام کېږي امام احمد بن حنبل رحمه الله یو کس راغی وایي متى الراحه کله به په ارام کېږي امام صاحب وایي عند اول قدم في الجنه په جنت کې چې قدم کېږي بیا په ارام شو د هغه وخت په دنیا باندې سکون نشته دې جنت ته رسېده دا زموږ هدف او مقصد دی نو بیا خوش قسمت انسان راغلی چې دې لپاره عمل کوي زه به تاسو ته بعض صفات ډېر نه د جنت